بل ادب قرباني کې داو چې کله د ذل حجې سپوږمۍ ولیدل شو سی حدیث کې دا راغلی اذا رايتم الهلال ذي الحجه د ذل حجې سپوږمۍ کله ویني د الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی او لو اراد احدكم يسرع ارادك ان يضحي قرباني کوي فليمسك عن شعره واسفاره دا سړی د خپل وختونه او د خپل نوکان دی قلار شي دا وختو دا نوکان نه کټ کې چې ذل حجې سپوږمۍ کله ولیدله شای چې سبا شپې ولیدل شي یا بل شپې ولیدل شي ان شاء الله تعالی ورځ مو بګی پاتې ده د ذل حجې سپوږمۍ چې ښکارا شو نو دا ادب چې مسلمان بخپل وخته او بدی کې بغوتی نه وي نو خپل نوکانو کې ګوتی وي زنانه او نارینه ته دا حکم دی الله رب العالمین سره اجر ورکړي د قرباني بدی کې سب اختلاف د بعض علماوی هغه سره به وخته نه کټ کې چې څو قرباني اراده لري او بکور کې چې نور افراد د قرباني اراده نه لري دیو بکټ کې خیر دی او راجح قول د څه معلومیږي چې کور سربارا کوم قرباني کې دا د خطه خلکو قرباني حسابيږي چې دا وو قرباني حسابيږي لکه کور کې سړی ګډه لاله یا بل سروي لاله موږ د دې خبرې هم قایل چې کور کې سړی حساب لې بغوا په یا میخه کې نه هم د ټولي کورمنه ادا کیږي ان شاء الله تعالی دا د حدیث نو معلومیږي دا خبره نو په کار دا څومره اراده والا خلک چې خکته دی په قرباني کې دا ټول خپل وخت نه واړه کوي او دا ټول خپل ګیرو کې د ګوت نه وي دا نوکان نه واړه کوي الله رب العالمین بر قرباني اجر سره لور کوي دا خبره ظاهر معلومیږي د حدیثونه چې ټول کور د دې خبره اهتمام وکي ان شاء الله تعالی ټول کور ته الله رب العالمین د دې خبره اجر ورکړي نارینه او زنانه په دې کومنځولو کې چې کوم اختخیږي دا به کې خیر ده یا د غسل سره کوم اختخیږي دا به کې خیر ده لیکن عام خلک په قینچې بلډ باندې خپل وخت سره نه اخلي په هغه ورځو کې چې کله د ذل حجې اول تاریخي کله چې تا قرباني حلال کړ دا غي نورسته به خپل اجامت وکړو اجامت سم کا زنانو نارینو ته د امر ده بلکې تاسو ته به عجیب روایت هم چې ابو داود کې راغله ده نبی اسلام له سره راغه عبد الله بن عمر وی یو سره راغه نبی اسلام ته فرمایل چې زما قرباني نشته وس به نه کیږي خدا یو شودو بزر زما په کور کې جو شوده کې لنګ داغه لالوم نبی صلی الله علیه وسلم ته لا ما لا ودا بزا ولكن خذ من شعرك واظفارك وتقص من شواربك وتحلق عانتك فذلك تمام اضحيتك دا روایت امام ابو داود امام دارقطنی امام نسائی په خپل کتابونو کې ذکر کړو سند بالکل دروغ دی حدیث معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ته وایي د لنګ به زمال علاوه خیر دی علاوه د لنګ به جایز دی خو مې علاوه کله چې د قرباني وشو د اختر په ورځ باندې خپل وخته نوکان برید دا وړه الله رب العالمین متره د قرباني او مراجر ورکې د قرباني او ثواب الله تعالی درکې نو دې ته د غریبانو خلکو پیکج وي په دې حدیث کې نو ګوره کوم خلک چې په کور کې قرباني نه کوي د قرباني وصول الله نه ورکړي هغه خلک چې د دې خبرې اهتمام وکي چې خپل وختو نخلي نور قربانو والو سره مشابهت وکي او د حجانو سره مشابهت وکي خپل د سر وختم واړه نه کی بریتم و نخلي بغیره کوم ګوتی ونه وي زیر نافختو کې ګوتی ونه وي په تخرګونو کې ګوتی ونه زنانم د دې خبرې اهتمام وکي او الله ور د قرباني طاقت نه ورکړي کله چې د قرباني ورس شو د نور خلق خپل اجامتونه کوي د قربانو والا دا دي هم خپل اجامت کوي الله به د قرباني اجر ورکړي دا زمنګ د رب فضل له او زمنګ د رب احسان دی او دا زمنګ نبی دا خبره بیان کړه او دا صحیح حدیث دی چې څو کلمات د منبر نه وایي صحیح حدیث دی نو په دې حدیث کې دا فائدہ ده چې یو سړی قرباني نه کوي او د وسط قرباني نشته هغه هم د خپل اجامت لحاظ کوي او اجامت دې نه کوي د قرباني د ورځې پوري الله به د قرباني ثواب هغه مسلمان لا ورکړي او دې ته ذالک فضل الله د الله فضل د الله احسان دی چې تا ته به اجامت نه کولو باندې چې دا د نبی اتباع ده په اتباع او سنت باندې الله تعالی د قرباني اجر ورکړي دا د الله طرف نه احسان دی او د الله فضل ګڼل پکار دی د دې خبر اهتمام کول پکار دی د صحیح حدیث کې راغلی